هغه چې ملکونه فتح کول هغه جامع هم نه وي. وګورئ د صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه بارک راغلی چې دا بیت المقدس فتح کړي. اے بادشاہ وای چې وفات شو تو رسول چې کفن په ولا جوړ کړي. یاتی انن سبا امت مسلمه لوګورې ک نور سني امت به انتها پریشانو سره ده. قسم د کفار د مسلمانانو پورې ټوکی کوي. تاسو ګورئ یو څو د شمیر اسرائیل يهود دي اټول مسلمانانو کې په دغه چولې په ځوانې پکې چولې د تماشا کوي. امای کله د خوند پاره هغه په یو ملو کې کله په بل ملو کې. دا زموږ حال جوړ دی او دا د پیغمبر هغه معجزه وا. مشکات شریف کې دا حدیث ته او دا ابو داود شریف حدیث ته نبی رسول الله یوشک ان تداع الامم فیکم کما تداع الاکلۃ الی اکلتها یا الی اکلتها. ان قریب دا چې دا کافر بد مسلمان د پاره دا سره راجم شي یو بل بداوت ور کوي لکه پدرستخان تیار روټي پرخدا پرته دا یو ویتیو خورا بل ویتیو خورا. د مسلمان نه بداسي جوړ شي پدرستخان پرتن وړي او پروت خوراک کافر به یو بل یو ویتی روچه تک بل ویتی روچه تک. نو صحابه خو صحابه یو صحابي را پاسې ورته وی قربان ومن قله نحن يومئذ ولې پته غرض به مونږ لکیو سه چې مونږ نه پرته روټي جوړ شي پدرسته خان کافر به یو لوي تیوشه تک بل وی تیوشه تک. الله حبيب ورته وینا تاسو بډېر یې ولکنکم غصان کا غصاء السیل. دا چې بدر نه جوړي لکه دریاب چې خسو خشاک یوسي اس بدر نه جوړ دی. نو صحابي بیا وای نن چې د دشمن پزړه کې الله د مسلمانانو یو یریخه وای ولینزعن الله من صدور عدوکم المهابا. دا یره الله د کافر د زړه نه روباسي زمونږ د بدو اعمالو د وجنه. ولا يقذفن في قلوبكم الوهن او د مسلمانانو په زړونو کې به وهن واشه. وهن کمزوري ته وای. نو صحابي وای مل وهن یا رسول الله. اې دا الله رسول وهن څه شی دی؟ وای حب الدنيا وکراهیت الموت. د دنیا محبت د مسلمان زړونو بداغې نه ډک شي. امر نبار سره نفرت کوي. یادا سے دور چې مسلمانان لکه د تګي پسند د شهادت پسې ګرځیدل. هر یو به چې الله واپس می مرا والا. مشکات شریف کی حدیث دے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ فوجی مشر دے او د کسرا دای سره جنگ دے. نو دای جرنیل خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ خط لیکره و اسلام راړه بچ په پاتې شي ورنه تعالی پته د ماسوک ځان سره روستي. فإن معي قوما يحبون القتل في سبيل الله كما يحبون الفارس الخمر. وای دا سه کسان می روستي د شهادت د پاره دا سیته کی دي لکه تاسو چې د شرابو د پاره تکي. نو د مسلمان نن دغه حال جوړ دی د عزت مندو. نن زمون په حال جڑا پکار دا توبه استل پکار دی رس تر رز دایره تنګيږي د مسلمانانو د وینو د حیا سره لوبي کی تاسو د اعمالو د وجنا. بخاری شریف کې راغلی ابو الدرداء رضی الله عنه وای انما تقاتلون باعمالکم. مسلمان پاسله هونه جنگيږي د پاسبابونه د بد اعمالو په اعتبار جنگيږي. انما تقاتلون بخاری شریف کې باب تړلې او دا قول په باب کې ذکر کړي انما تقاتلون باعمالکم. تاسو ګره دشمن سره جنگي د اعمالو په اعتبار. بدر کې څه شو؟ اته توري وی درې 313 کسان سره سو توري وی اته توري وی دو پکې سونو دي 300 او یا پکې وخانو ټول پیدلو. ایس اسباب نشتا. اپل دشمن 1000 دے 200 ورسره سونه دي او هر څه ډېر دي. نو مسلمانانو سره نشتا خو ایمانی قوت ته. الله وی کم من فئه قلیله
غلبت فئه كثيره باذن الله. لګ ډل را پاسې دي خو ایمانی قوت نو لوی ډل له شکست ور کړي. نن زموږ ایمانی قوت هم ختم دي، اعمال ختم دي. زما عزت مند تاسو کوی دا پمږه عذابونه دا زموږ د اعمالو وجه ده چې ضرورت ني څومره بارانونه وريږي چې ضرورت بیا نه وري. زلزلې دي، آفتونه دي. مونږ د یو بل په وینو پسې او غوښو پسې نښتي یو. د کفارو څومره اتفاق دی. ګوره د یهودو د نصاراو په منځ کې دومره اختلاف دی لکه ځمکه اسمان. د یو بل ته کافر وایي. دام دی نصاراو لپته د مسلمانانو عقیده نه ده. دی وایي چې زموږ پیغمبر عیسی علیه السلام دی یهودو وجلې. ازم د مسلمانانو عقیده ده چې نه هغه الله اسمان ته ژوندې خېجولې. خو د موږ لپاره یو دی، د موږ لپاره څه دي؟ موږ یو راګیر کو نو بلې تماشا کو. او نن مسلمانان دومره بے انتها د خپل خواهشاتو او د خپل لذاتو پسې تیری چې د شهادت غسنه ده، د شهادت غدرد او تمنا سره پاتې نه ده. چې څنګه صحابه مبارک د قران آیات راغلي ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه. او یا کسان په وحد کې شهیدان شو نو رب العالمین ول تسلی ورکي. څو کول تسلی ورکي؟ ای تاسو شهادت غوښتنو د دې ارمان به مکولو. د موت نه مراد دې کې شهادت ته. وای تاسو شهادت غوښتو سوال می قبول کو به شهادت درته ملاو شو. نو صحابه کرام شو د شهادت په انتظار. اوسم ګوره دې په لګوره د عام امت نه دی د کې دومره جذبه ده چې دا غي صحت نشتا. خو بس مسلمانان زې په پنجرو کې گیر دي. مسلمانان زې په سړي تو الله طرف ته متوجه شي چې دا عذابونه الله لري کی د موټي عمر دشمن دی. شیخ الحدیث مولانا سنجان صاحب رحمت الله علیه بیان نو کتا سو رہی موږ خپل مخامخ اور دي هغه دومره اسرائیل دي چې عرب نور سره کوي او ټول په واړه بول شروع کول وای دا بول ډیر دي. او غیرت په پکې کم ځای نه راځي. یی د خپل خواهشاتو نه نوزګاریږي. نو ها بھائی هغه چې ملکونه فتح کول دا غي جامم نه وي. وګورئ د صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه بارک راغلی چې د بیت المقدس فتح کړي. اے بادشاہ وای چې وفات شو تو رسول چې کفن کې ولا جوړ کړي. صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه چې کله وفات شو فاتح د بیت المقدس د دورس نشته چې دل په سو کې کفن په جوړ کې. نو نور سنو خو ایمانو اسباب ور سره نو خو ایمانو. زما عزتمند نن مونږ ډیر دی او نازک دور سره روان یو. مونږ تاسو ټول ته پوره توجه الله طرف لپاره دا. الٰه العالمین زمونږه د ټولو خاتمه په ایمان کې او الٰه العالمین د ټول امت چې په کوم پریشانو کې دی الله دا پریشانای ته لری کې. الله دا عذابونه زمونږ نه لری کې. کم بیماران دي باز مرګري زمونږ د عادت جمعې د راضي او بیماران دي. اېدم اخلاص سره دعا کوي چې الٰه العالمین ورته شفاء کامل ورکی. د چا مخه بند دي الله د رزق حلال مخه کلاو کی. خو خاص اوقاتو کې د دغه مظلومانو د پاره زما عزت مند سو کوي جړاو کوي چې دا غي د وینو د مال جان ارس سره لوبي کی نسو کوله د هجرت لار ور کوي. ا دشمن په دومره مستای کې ده کوله پته ولګي چې کم ملک دا غزې دي نو ای باندې مباري کوي. یعنی یهود په دومره مستۍ کې الله دې په خپل عذابونو هلاک او تباہ کی. اور دا الله مدد راځي او چې امت کې کمزور دي چې دا سکی دا دې اول استعمال کی. اګه دې وای زما دا زور دی می زما دا فوج دی می ارس دی او دا الله دې عذاب رولېږي. نو ته بیا څه ده پاره دا ته چې دومره خورش کی او ملکونه دې ټول نه جوړ کړ نو ته څه ده پاره. بل د دې امت یو خصوصیت ته ګور دا یاد ولرئ. دغه شی په افغانستان کې مود الله مدد راغی کرانغه ذلیل رسوات الله کافر دا به موخلی یا به مړی یا به ژوندیو. خدا الله د دې سره د مدد وعده ده. مدد د الله برازي. خود دې دومره شهدا او نذرانه به پیش کیږي. ادا د دې امت خصوصیت ته ګور په هر صدای کې د لکونو شهدا او نذرانه دی پیش کړي
یو شهید به او یو کسانو شفاعت کوي نو اندازې ولګوي یا بھائی یو شهید به څو کسانو شفاعت کوي صحیح روایتو کې راغلي د او یو کسانو شفاعت وکړي بلکې دا یو مسله ده وای کوم مسلمان چې يهود او نصارا او د لاس شهید شي دله به د دوه شهیدانو اجر ملاويږي ته بس کېږي روایت راغلي چې دایته به د دوه شهیدانو اجر ملاويږي الله زمون په حال